مولا یعقوب ازبکستان او تاجکستان ته د افغان هلیکوپټرو د نه سپارلو له کبله ګواښ وکړ. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د تحریک د بنسټګر زوی او د دوی د دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد نن یو ځل بیا پر ازبکستان او تاجکستان غږ وکړ چې د افغانستان لسګونه هلیکوپټرې ورته وسپاري. یعقوب مجاهد په یوه غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې یاد شوي هیوادونه دي د دغو هلیکوپټرو د نه سپارلو د دوی صبر نه ازمایي. د طالبانو د دفاع وزیر همداراز له بهر ته تللو افغان هوایي ځواکونو او ظرفیتونو وغوښتل چې هیواد ته ستانه شي. هغه ژمنه وکړه چې له مخکیني حکومت څخه به ډیر د هوایي ځواک د منصوبینو درناوی کوي. مولا یعقوب په نننۍ وینا کې دغه منصوبین د افغانستان پانګه وګڼل او وی ویل چې له هیواده بهر یې څوک قدر او درناوی نه کوي. ازبکستان او تاجکستان څه موده مخکې له امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي وو چې افغانستان ته په مرسته ورکړي هغه لسګونه هلیکوپټرې دوی ته پرېږدي چې د جمهور نظام له سقوط سره افغانستان پیلوټانو د دوی خاورې ته لیږدولي او لا هم دوی سره دي. په دې وروستیو ورځو کې د سیمې یو شمېر هیوادونو له لوري د افغانستان له خاورې دوی ته د ګواښونو د رامنځته کېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. طالبان وایي چې افغانستان به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ رامنځته نه کړي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.